ننګرهار کې د افغان ځواکونو لخوا د یوې ناوې او زوم په موټر کې نښلول شوی ماین کشف او شنډ شو. او چارواکي وایي سږ کال هلمند کې د میوو 400 جریبه سوداګریز بڼونه جوړیږي. د نیوز پرې چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. پام وکړئ دوه مهمو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم پر موټر نښلول شوی ماین کشف او شنډ کړ. د ننګرهار د والي ویان د توله خوږیاڼي په دې اړه زده رړوي ته وویل متاسفانه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د واده جوړې موټر پسې چسپکي ماین نښلول شوی و. خوشبختانه ملي امنیت ځواکونو د ماین کشف خنثی او په دې سره د دې واده د جوړې ژوند وژغورل شو او د ترهګریزې پیښې مخنیوی وشو. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل هم په خپل فیسبوک کې افغان ځواکونه ستایلي چې د یوې ناوې او زوم ژوند یې په دې کار سره وژغوره. معلومه نه ده چې چا د ملکیانو په دې موټر باندې ماین نښلولی و. له دې مخکې مقناطیسي ماینونه اکثره د افغان خبریالانو، مدني فعالانو، چارواکو او مخورو خلکو د هدف ګرځولو په خاطر د هغوی په موټرو نښلول شوي. طالبان که څه هم د دې مقناطیسي ماینونو نصب او کارول ردوي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د جګړې د تاکتیک په بدلولو سره په دې وروستیو کې هدفي وژنې د مقناطیسي ماین چاودنو په مټ کوي. او د افغانستان کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي هلمند کې سږ کال د میوو 400 جریبه سوداګریز بڼونه جوړیږي. د دې وزارت ویان اکبر رستمي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل دا بڼونه د نیالګیو کینولو پروګرام په لړ کې جوړیږي چې تر دې دمه د 152,000 او 200 میوو لرونکي او به میوې نیالګیو سربیره د خصوصي سکتور په مرسته څه باندې 1 میلیون نیالګي تولید او پر بزګرانو او بڼوالو ویشل شوي دي. د ښاغلي رستمي په وینا د دې لپاره چې هلمند یو ګرمسیر ولایت دی، د نیالګیو ښودو لړۍ پکې د سلوایي په میاشت کې پایل او د قب تر پایه دمه لري. نوموړی زیاتوي د هلمند ولایت د نوې، ندلي، سراج او ګرمسیر ولسوالیو کې د کرنې ریاست اړوند د سولې بنسټ پروګرام له لارې د میوو د 400 جریبه بڼونو د جوړولو لړۍ هم پیل شوه. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د هلمند ولایت له خلکو غواړي چې د کمپاین کې ونډه واخلي او د ونو او نیالګیو ساتنې او څارنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.